موږ تروي ولسوالۍ کې 11 بابا ښوونځي لرو او تقریبا مخته اداره کې سیالت 250 نفره تشکیل درلري خو هغه ځینې داسې وي چې نیمګړتیاوې وي یا زورواکو خوړلې یا ادارې له طرفه خوړل کېدلې اوس موږ د امارت له راتګ وروسته د هغوی تقریبا چې موږ معاشات ورکړي دي 1800 نفرو ته تعداد رسېږي چې هغه برحاله استادان دي او موږ معاش ورته حواله کړی دی چې 11 بابا ښوونځي موږ لرو فعاله او مثلا درسونه پکې روان دي نو داسې په مجموع کې واضح خوا کې خو موږ 18 بابا ښوونځي لرو فعاله چې مخکې مثلا تشکیل واضح خوا کې 130 نفره تشکیل وو او د امارت له راتګ سره چې موږ خپل هلته شفافیت وړاندې کړی ده او تللی یو نو تقریبا 100 نفرو ته موږ فعاله معاش ورکړی ده او نو چې سابقه اداره و نو هغه خو ورته زورواکي و له فساده ډکه وله دغه ازهر من الشمس ته ټولې دنیا ته جوته ده کېدای شي مجموع کې داسې شیان پېښ شوي یا و هغه د حکومت تر ساحې د لاندې داسې ساحې وي چې هلته موږ رسېدګي نه سوه کېدلی د موږ د ملګریو د موږ د امارت او د معارف د ملګریو نو داسې به کېدای شي پېښې سوي او یوه به ځکه چې دلته به 50,000 روپۍ معاش و افغانۍ به دوی به هغه ورته تبدیل کړل هغه غریبانان به دلته راتلی نه سوی استاد به ورته وایي چې تا 4,000 روپۍ یا 15,000 روپۍ معاش ته هغه به ورته په کلدارو بدل کو نو دغه فساد د سابقه ادارې خو نو ازهر من الشمس او یغه صحیح ته بیا مجاهدونو رسیدګي هم نه سوی کړی د معرف کسان هلته تللی نه سوی او لله الحمد موږ 18 بابا ښوونځي لرو په واضح خوا کې واضح خوا ولسوالۍ پوښتنه تا وکړه په هغې کې 18 بابا ښوونځي لرو چې مخکې په مرکز کې کوم وو د مختلفو دلایلو چې هلته زورواکو کورونه کې جوړ کړي وو او عدم فعاله وو مثلا هغه خو به هلته په مرکز کې وو کوم چې د امارت تر کنټرول صاحب وي هغه هلته هم فعاله وو اوس هم الحمدلله اوس خو نو ټول فعاله دي که په مرکز کې دي که په اطرافو دي 18 بابا ښوونځي موږ لرو ټول فعاله دي خو د امارت له راتګ وروسته اوس په لاره چې تاسې هلته حیاتي کړی د تللي یاستئ اوس خو نو طبعا ټول ښوونځي بند دي ځکه چې د رخصتي وخت او ټیم د اوس نه شاګرد وجود لري او نه استاد وجود لري اوس خو نو طبعا بند وي مکاتب نو په راتلونکي کې خو موږ تصمیم هیئت لګیا ده د اوس هم د موږ هیئت معارف تللی ده او په دغو ولسوالیو باندې لګیا ده چې دوی څومره استادانو ته ضرورت لري او څومره اضافه دي هلته نو موږ د تصفیې د معارف کمیسیون روان کړی ده په خپل کار باندې شروع کړی ده تر څو د ټولې پکتیکا بیا خاص کر همدغه اطرافي ساحې چې هلته تعلیمي بهیر یو څه ناڅه په هغه موجوده په اداره کې سابقه اداره کې موجود و نو هغه ټول تصفیه وکړي او مثلا له هغه نه وروسته بیا موږ تصمیم ورته ونیسو چې دلته د مکاتبو ضرورت ده دلته د لیسې ضرورت ده دلته د ابتدایي ضرورت ده نو نوي تعلیمي کار کې به انشاءالله دغه ټولو ته موږ امادګي نیولې ده او مختلفو مؤسساتو سره له دولت سره لګیا یو انشاءالله موږ ته اطمینان راکړی ده چې تاسې کومې ساحې راته وښاستئ او کومو ساحو کې ضرورت یې هلته به انشاءالله موږ فعالیت شروع کوو ارتقا به ورکوو راتلونکي کې خو موږ د اوس هم چې هغه ساحې دغه ترویې وړمه واضح خو خپل مسلکي استادان نه لري د هغې ساحې او د اوس هم موږ قراردادي استادان دي یا له وردګو دي یا له پکتیا دي او له نورو ولایتونو راغوښتي دي او هلته چې دا اوس دی هم په دغو کې په لسو کې 9% مسد له بل ولایته موږ راغوښتي دي په آینده کې به موږ کله دلته له مرکزه یې کله نورو ولسوالي وځینې نو هلته به مسلکي استادان انشاءالله لیږو او هلته به فعالیت شروع کوي ځکه چې خپل هلته مسلکي استادان کوي هم په کم تعداد باندې به موجود